السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول ملګري به جوړ او صحتمند وي. نن ورځ موږ د کنکریټو فشاري مقاومت یا د کنکریټو مارک زده کړو. یعنی د کنکریټو فشاري مقاومت څه شی دی یا د کنکریټو مارک څه شی دی او څنګه جوړیږي. کمپریسیو سټرنګث اف کنکریټ. د کنکریټو مارک د کنکریټو د فشاري مقاومت څخه عبارت دی. د دې څخه هدف دا دی چې کنکریټ څومره فشاري مقاومت لري، د څومره فشار پر وړاندې دا کنکریټ مقاومت لري. یعنی دغه مقاومت د 30 ورځو لپاره معلومیږي. یعنی که موږ وایو چې 3000 PSI، مطلب به دا وي چې 3000 LB پر انچ مربع، یعنی په 1 انچ مربع کې دا 3000 LB قوه زغملی شي. یعنی 30 ورځې وروسته به دا په 1 انچ مربع کې 3000 LB پر انچ مربع، یعنی په 1 انچ مربع کې به 3000 LB قوه زغملی شي. په ساختمانونو کې اکثره د هندي مارکونو څخه استفاده کیږي. د کانکریټو فشاري مقاومت په لاندې ډولونو سره استعمالیږي. یعنی تاسو به لیدلی وي چې د PSI او KSI په ډول سره، لکه موږ وایو چې 3000 PSI کانکریټ، 4000 PSI کانکریټ، او یا به مو اورېدلی وي چې 200 کیلوګرام پر سانتي متر مربع کانکریټ، یعنی 200 مارک، 300 مارک، 400 مارک کانکریټ ډېر به مو اورېدلی وي. او همدارنګه د امپیا په شکل هم ښودل کیږي. یعنی 28 امپیا، 24 امپیا کانکریټ. PSI او KSI. د PSI او KSI څخه مراد دا چې د FPS سیستم کې استعمالیږي. یعنی PSI مطلب LB پر انچ مربع، کیلوګرام پر سانتي متر مربع. د دې څخه د کنکریټو مارک مراد دی. امپیا مطلب نیوټن پر متر مربع. د دې ټولو به ان شاء الله وروسته بیا هم خبرې وشي. لومړی راځو چې مونږ کوم مارکونه لرو، د هغې دپاره ریشیو نسبت څه شی دی. 50 مارک کنکریټ، M50 معنا 50 مارک کنکریټ، M50 مطلب دا چې 50 مارک کنکریټ، M100 مطلب دا چې 100 مارک کنکریټ، 1.5 مطلب دا چې 1.5 مارک کنکریټ، 2.5 مطلب دا چې 2.5 مارک کنکریټ، 300 مارک کنکریټ، او M200 مطلب دا چې 200 مارک کنکریټ. بیا د دې ریشیو ده. د ریشیو څخه هدف دا دی چې یعنی موږ وایو چې M50 مارک کنکریټ، یعنی په دې کې 1 په نسبت د 5 په نسبت د 10، یا 1:15، یعنی 1 بوجۍ سیمنټ، 5 بوجۍ شګه، 10 بوجۍ جغل. یا که موږ وایو چې 1 منک سیمنټ، 5 منکه دا موږ سره شوه شګه، او 10 منکه مطلب دا دی چې موږ سره ګریول جغل شو. یا موږ وایو چې 1:15 مطلب به موږ سره دا وي چې یوه برخه به موږ تشی اچو، یوه برخه به موږ سیمټ اچو، او 5 برخې به موږ شګه اچو، او 10 برخې به موږ تشی اچو جغل اچو. د دې څخه هدف دا دی یعنی که یو لاس ګاډی د هغه سیمنټي، نو 15 لاس ګاډي به بیا شګی، او 10 لاس ګاډي به بیا تشی، بیا به جغلي. همداسې د دې ټول لپاره دا ریشیو جوړه شوې ده. یعنی دا ریشیو نه تغییرېدونکې ده، خو په هغه حالت کې تغییرېږي که چېرته موږ دا M100 یعنی 100 مارک کنکریټ جوړوو، نو موږ به د دغه ریشیو څخه استفاده کوو چې 1:3 یعنی یو برخه سیمنټ، 3 برخه شګې، او 4 برخې تشي، 4 برخې جغل. او که چېرته موږ دا 1.5 مارک کنکریټ جوړو، په لابراتوار کې جوړو، نو بیا 1.5 مارک کنکریټ کیدای شي دغه ریشیو تغییر وکړي. یعنی دا چې کیدای شي یو ځای کې د شګې هغه دغه کمزوري وي قوت، نو بیا چې د شګې قوت کمزوری وي، او یا د جغل قوت کمزوری وي، یا د جغل قوت قوي وي، د شګې قوت کمزوری وي، یعنی سره فرق لري. نو بیا په هغه صورت کې یا شګه زیاتیږي او یا جغل زیاتیږي، یا شګه کمیږي او یا جغل کمیږي. یعنی کېدای شي دا 2.1 دا 2.1 شي، نو دا به بیا 3.9 کېږي. یعنی که دا 2.4 شي، نو بیا به دا 3.8 کېږي. که دا 1.8 شي، نو دا بیا 4.2 کېږي. په دغه شکل سره 50 کیلوګرام پر سانتي متر مربع. 50 مارک کنکریټ دا معنا چې دا 50 کیلوګرام پر سانتي متر مربع کمپریسیو سټرنګث فشاري مقاومت لري. یعنی په 1 سانتي متر مربع کې به دا 50 کیلوګرام
قوه برداشت کولی شي. یعنی د 1 سانتي متر مربع مساحت کې به دا 50 کیلوګرام پر سانتي متر 50 کیلوګرام قوه برداشت کولی شي. او دا بیا د W پر C ریشیو ده، مطلب د اوبو او سیمنټو نسبت دی چې دا بیا وروسته په تفصیل سره پیدا کوو. انشاءالله په دې باندې به په تفصیل سره خبرې وکړو. اوس راځو عموما په بیمونو کې چې دا موږ سره 100 یو نیم سل او 200 مارک کانکریټ استفاده کیږي، او په سلبونو کې هم د همدې 100 یو نیم سل او 200 مارک کانکریټ څخه استفاده کیږي. په پایو کې بیا موږ 250 300 مارک کانکریټ استفاده کوو، او د فرش د اچولو لپاره بیا موږ 100 او 50 مارک کانکریټ څخه استفاده کوو. وای کوم غواړو د هندي مارکونه انګلیسي هندي ته تبدیل کړو، په لاندې ډول عمل کوو. یعنی تاسو کوم چې 1000 PSI تما توخه اجدا کوم مارک کانکریټ کیږي، یا تا وای چې 1000 PSI ماته په کیلوګرام پر سانتي متر مربع تبدیل کړه، او یا درته وای چې 1000 PSI څو امپیا کیږي، او یا درته وای چې یعنی 200 مارک کانکریټ څو PSI کیږي یا 200 مارک کانکریټ څو امپیا کیږي، دا به څنګه ډو. نو په دې باندې به اوس خبره وکړو. 1000 PSI چې موږ کله مارک تاړو، نو دا 1000 به راواخلې په 0 به تقسیم کې 1000 به کې په 80 کې 80 کیلوګرام پر سانتي متر مربع موږ سره لاس ته راغی. نو 80 کیلوګرام دلته موږ ګورو چې کم مارک کانکریټ ته نږدې دی، یعنی دا 15 مارک کانکریټ ته نږدې دی. نو موږ وایو چې دا 15 مارک کانکریټ کیږي. 3000 PSI کوم مارک کانکریټ کیږي، نو دا 3000 به راواخلي په 0 به تقسیم کې او 80 کې به ضرب کې، یعنی دا 210 کیلوګرام پر سانتي متر مربع راغی. نو دا چې موږ دلته وګورو دا 200 ته نږدې دی. نو موږ وایو چې 200 مارک کانکریټ، نو زموږ مارک به 200 کیږي. نو ټول په ترتیب سره بدلول شي. 15000 PSI 15000 په 0 تقسیم کې 80 کې به ضرب کې 4 یو مارک نه دی. نو هغه به تاسو نه صحیح. PSI مطلب دا چې LB پر انچ مربع، مطلب دا چې په 1 انچ مربع کې دا دومره LB قوه برداشت کولی شي. 3000 PSI مطلب دا چې په 1 انچ مربع کې، یعنی 3000 PSI مطلب دا چې 3000 LB پر انچ مربع، یعنی په 1 انچ مربع کې دا 3000 LB قوه برداشت کولی شي. 1 انچ مربع مساحت کې 3000 LB قوه برداشت کولی شي. MPa مطلب دا چې نیوټن پر متر مربع، یعنی 300 امپیا دا معنی 300 نیوټن پر متر مربع، یعنی په 1 متر مربع مساحت کې دا 400 نیوټن قوه برداشت کولی شي. M200 مطلب دا چې 200 کیلوګرام پر سانتي متر مربع، یعنی 200 مارک کانکریټ دا معنی چې 200 کیلوګرام پر سانتي متر مربع. د دې څخه هدف دا چې په 1 سانتي متر مربع مساحت کې دا 200 کیلوګرام قوه برداشت کولی شي. که تاسو څوک چې 200 مارک کانکریټ دا ماته PSI ته واړوه، PSI خو دراته مارک ته واړو، ترته دا 200 مارک کانکریټ اوس PSI ته واړوه، نو ته به څنګه چالو کې 200 مارک کانکریټ دغه 200 به راواخلي په 80 په تقسیم کې په 0 کې به ضرب کړي، راغی 2850. نو موږ سره د کانکریټ فشاري مقاومت 3000 PSI دی. دا ځکه چې 2850 3000 ته نږدې دی 3000 PSI ته، نو موږ دا 3000 PSI نیسو. یو KSI دا موږ سره 1000 PSI سره مساوي کیږي، یعنی 3 KSI مطلب دا چې 3000 PSI، او 3000 PSI مطلب دا چې 3 KSI. KSI مطلب کپس پر انچ مربع. د دې څخه هدف دا دی چې په 1 انچ مربع کې دا دومره کپس قوه برداشت کولی شي. 3 KSI مطلب دا چې 3 کپس پر انچ مربع، یعنی په 1 انچ مربع کې دا 3 کپس قوه برداشت کولی شي، او یو کپس چې دا د 1000 LB سره مساوي دی. اوس که تاسو څوک وایي چې ته ماته PSI MPa ته واړوه، ځکه PSI خو دې راته مارک ته واړوه، مارک دې راته PSI ته واړوه، اوس راته دا PSI MPa ته واړوه، نو ته بس کار وکړې 4000 PSI به راواخلې په 0 به تقسیم کړي او 9 کې به ضرب کړي. 4000 چې په 0 تقسیم شي 4 پاتې کېږي، 4 په 28 نو 28 MPa کېږي. اوس که 3000 PSI دا به راواخلې په 0 به تقسیم کړي او په کې به ضرب کې، نو 3000 تقسیم 3 په کې 21، نو 3000 PSI موږ سره 21 MPa کېږي. M200 یعنی 200 مارک کانکریټ دا څو امپیا کېږي؟ 1000 PSI خو امپیا ته واړو، اوس دا مارک ماته امپیا ته واړوه، نو 200 به راواخلي په 80 به تقسیم کړي او 0 کې به ضرب کړي. 200 چې راواخلي په 80 تقسیم کړي او 0 کې ضرب کړي 2850 PSI راځي. د دې څخه هدف دا دی چې دا به لومړی PSI ته اړای، دا به لومړی PSI ته واړی. اوس دا 2850 PSI څومره
موږ ته چې دی موږ سره چې دی 3000 پیس آی ته نږدې دی نو موږ دا 3000 پیس آی نیسو چې 3000 پیس آی په لاس راغی نو اوس به همدغه عمل وکړي چې دا موږ پیس آی موږ امپیا ته واړو اوس به 3000 پیس آی اوس به امپیا ته واړی لکه دلته چې موږ واړو 3000 به راواخلې په زرو به یې تقسیم کړي 20 کې به یې ضرب کړي نو چې 3000 په زرو تقسیم چې 3 پاتې کېږي 3 په کې 21 نو دا موږ سره 21 امپیا کېږي انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ په دې باندې بحث وکړو چې د W پر C یعنی د اوبو سیمنټو نسبت څنګه پیدا کولی شو او د دې ترڅنګ د اوبو مقدار څنګه پیدا کولی شو